که یو سړي پر اس کا ثابت کړه تاسو دې کې 2 نمبر شي زراله یا څه دغه جرمانه بسوي اوس چې کوم دی دغه ټینشن هم ختم د یو شیشې نم چې کوم دی انورټر چلیږي نو راشي نسیم شاه الکترونیک ته منګ دې لګو خلکو لور کو چې دا صحیح سيزي او دا مطمئني مسلمان مچاله دوکانه ور کوي او بل کار دا دی چې دروغ نه ویل کنه نو اول دی الله پاک په دې باندې مال د عمل کولو توفیق راکړي او به ټول مسلمانانو له بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو زه مشتاق علم تاسو راغله ما نسیم شاه الکترونیک ته نسیم شاه الکترون چرته دی هریچن بازار کې زیاتره چې کوم دی موږ د خلک کالونه وکي چې راشي زمونږ دا پروډکټ چې کوم دی دا لانچ دا مخکې خلکو ته په میډیا باندې راولي چې آیا وګوري چې زمونږ دا کوم پروډکټ یا کوم یو پی ایس وغیرہ هر څه وي د دغه اډورټایزمنټ را لوي چې مارکیټ ته مخې ته شي خلک دلته کې راشي نسیم شاه الکترونیکس د 13-15 کالونو په هریچن بازار کې چې کوم دی دغه هلې ځلې کوي خو قسم په الله که زه تاسو ته دا ووایم چې دلته ما څو بیرې ووې چې یاره زه ستاسو اډورټایزمنټ کول غواړم د خپل زړه نه چې ماشاءالله دا سړی ډېر ایمانداره او دینداره انسان دی دا زما د سټوډیو سره زه چې کوم دی کې زما افیس دی د هغې سره بالکل مونږ یو بل ته دا دفتر مخامخ دي لکه دوی دا شاپ او زمونږ افیس یو بل ته مخامخ دی خو به هر حال په دې باندې ما مجبوره کړو چې یاره زه ستاسو دا کوم شي ستاسو لانچ کړی دی انوایټرې دي یو پی ایس سی دي سټیپلایزرې دي ماشاءالله د دې انوایټرو کې چې کومه معیاري شیزونه سازي نو هغه نسیم شاه استاد دی پهله خو زه دوی نه دا پوښتنه کوم چې نسیم شاه صاحب پروګرام کې هر کلام وایي او بیا درته دا وایي چې د میډیا د نه راتلو وجه شوی مشتاق صاحب تاسو یو جهان مننه الله خوشاله و آباد لره او تاسو دا خبره وختي وکړه تاسو دا صحیح خبره ده چې تاسو درې سلور پیری زمونږ شاپ ترالی او تاسو دا ډیمانډ وکړه چې ویډیو جوړو دا به منګه میډیا ته چې کوم دی اپلوډ وکړو خو ما انکار وکړو تاسو ته دا خبره واضحه ده چې نن سبا په میډیا باندې ډېر 2 نمبري او د خلکو هغه اعتماد ختم شوی دی الان کې الحمدلله زمونږ کم شاپ ته داسې کم زمونږ پیژندل ګلو خلک دی هغه په اعتماد سره راځي او سیز خب بغیر چې کوم د ججګه اخلي یو اهم خبره زدا کو بده کې چې زیاتره خلک د عام کم مونږ دې ته لواري وایو کم چې کم دی لوکل جوړیږي د دې یو پی د دې انورټر نه یو پی ایس شو چارجر شو دینه سر ټکي د دې اهم سیز دا چې یو د کې فارټ صحیح ولګي او دا په صحیح فارمولا صحیح طریقې سره جوړ شي هیڅ کله به د پریشانی او دغه بچ کم دی رانی شي او بل سولر کمپوزیشن دا صحیح طریقې سره ولګي ان شاء الله تعالی د لوکل یا چې کوم د لوهاري انورټر دي دوی ته بدین ان شاء الله هیڅ مسلې ناراضي منګ لګولې درې کالو شو الحمدلله خو بهترین چلیږي خپل کور کې منګه لګولې دي الحمدلله وس مسله ناراضي خو یو خبردار ده چې دې کې دوی پارت صحیح استعمال کی او په یو بهترین ټیکنیشن باندې دوی انسټالیشن صحیح وشي نو دې ته بیا مسلې ان شاء الله ناراضي مشتاق صاحب دا به ډیر ضروری اهمي خبرې دي ها جی تاسو وای نسیم شاه صاحب تاسو کوم انورټر دي کنه جی دا څومره نه تقریبا څومره سایز پورې سازوي لکه 5 کې وی 4 کې وی دا یو خو بزدي کې دا خبره منشن کوم چې منګه تقریبا 10 انورټر د یو شیشې نه والا د ته 15 سولر پورې لګي د غریب سړی د پاره د بالکل فاک سنوي ور کوي زبردست اوس چې کوم دی دغه ټینشن هم ختم د یو شیشې نم چې کوم دی انورټر دا به چلیږي نو راشي نسیم شاه الکترونیک ته حاجی او بل الحمدلله موږ چې کوم 5 کې وی شو 8 کې وی شو 12 کې وی شو 10 کې وی شو 15 کې وی چا څومره لوړي الحمدلله موږ په ګارانټي سره په ذمہواری سره با د موږ سیز ان شاء الله والا کو زمونږ به ټیم بزي او سبا د انورټرو انسټالیشن کوي هیڅ پرابلم ان شاء الله وي تني دا جی دا راته وایي چې څوک د اورډر درکې تقریبا څومره ټایم کې یو انورټر چې تیاری یره جی موږ خو داسې دا چې موږ په انورټر باندې ټیم اخلو کبل فرض کا تاسو دی ویډیو د تاسو کوم سکرین دی د په وساتت سره خلک غړ شي نو موږ چې کوم دی کوانټیټي دانه چې موږ ډیر سيزونه جوړ کو موږ د لګو خلکو لور کو چې دا صحیح سيزي او دا مطمئني او جی دا ورځ دوه درې به خرابېږي او کم از کم موږ له کوم د ټیم راکې ان شاء الله نور کم نه خو چې کم دی یا د څومره شاپ دي هم زموږ مرګري دي خدا نه وي هغه وجه څه ده لکه تقریبا په ورځ کې 3-4 یا 2 انورټر یا 3 انورټر دا تیار یو دلته تاسو دوه درې ورځې په یو باندې دا داسي مشتاق صاحب جذبه تاسو ته خو مدیږي کما دنه بورډ راځي پی سی بي وتوي هغه د اغزینه تیار راځي او دلته موږ د دې ټول پرزي چې کوم د سومره پارټس هغه موږ پیټینګ کو دلته کې خپل باندې باډي ځان لرازي پارټ ځان لرازي سرکټ پی سی بي ځان لرازي
دا دې کې موږ یو پروسه چې کوم دی بالکل صحیح طریقې سره بل دې کې چې کوم فلټر لګي عام چې کوم د خلک سلور استعمالي الحمدلله موږ دا کافر استعمالو د باډۍ نه والا د فین پور چې کوم دی ار یو سیز موږ کوالټي الحمدلله ښه زبردست دغه کوو که یو سړي پر اسکه ثابت کړه تاسو د کې 2 نمبر شي زراله یا څه دغه جرمانه بسويږي هغه جیره نه سبا د میډیا دور دی تاسو آفیس ته راتلی شي تاسو بس ویډیو ورکولی شي نو نن سبا زه دا وایم چې یاره یو خو دا د مسلمانۍ نه بهر کار دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې زما امتی به هر ګناه هر کار به کولی شي خو 2 کارونه به نشي کولی یو هغې کې دا دی چې دوکه ورکول مسلمان بچاله دوکه نه ورکوي او بل کار دا دی چې دروغ نه ویل که نه نو اول دی الله پاک په دې باندې مال د عمل کولو توفیق راکړي او بیا ټول مسلمانانو له او موږ هر مسلمان له دا پکار دی هر ځکه زما د اواز وکوري چې ان شاء الله تعالی دنیا خو بکیږي خو خپل آخرت او قبر ان شاء الله دا ير نو کو پروزګار کې یا چاله په چالاکی باندې موږ دوکه ورنکو پلانټونه انسټالیشن کوي تاسو زې مطلب چې انورټر چاله ورکوي انسټالیشن هم کوي ها باو جی بالکل موږ انسټالیشن کوو زموږ سره سره تاسو کالو کې نو دغه پلانټینګ سیستم چې کوم دی دا ټول بالکل موږ سره د کې یو بل یو افر هم دی ان شاء الله باندې بیا ویډیو جوړ کو افر اوس راولا کنه جی چې اوس کتري خیر دغه دی نو هغه باندې ان شاء الله بیا دغه کو ډیره کم خرچه باندې زما یو غریب ورور دی دا هغه وس نه کیږي زما دي الفاظ لکه زما په شان به غریبي کنه او زما دي الفاظ ته لک سوچ کوي د کم یو غریب وس نه کیږي او هغه په ګرمۍ کې بچی چې کم دی ناشتي نو داغه لپاره ځان له به چې کم دی فکج دی او دا د الله رضا لپاره ان شاء الله تعالی ډیر کم قیمت باندې باغه تفریج پکې موټر استری ارسه بچی دي جمعهتون د پاره د خیر او مدرسې جمعهتون باندې خصوصي دي ان شاء الله تعالی او دا به ان شاء الله ریاض زبردست جی کتون کو نسیم شاه الکترونکس په هریچن بازار کې دوی کانټیکټ نمبر په سکرین باندې چلیږي تاسو راتللی شئ او با اعتماده اداره ده او ډیر زبردست دیندار انسان دی نو تاسو دنه چې کوم د خپل سودا کولای شئ څوک پلانټونه انسټالیشن وغیرہ سټیپلایزر یو پی ایس داسې نور چارجر ست تیاروي نو ان شاء الله دلته به تاسو ته په مناسب ریټ سره یو ښه شیز ملاویږي او بل دا چې مولانا صاحب دی نو بیا به دوی چېرته کې تاسو سره دوکه کوي نو ضرور دوی څخه خپل اړیکه ونیسئ او راشئ دوی نه سودا وکړئ ډېره مننه